السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ وي. یو ځل بیا د پاین سټیپ چینل لاره درته روغواړی مې ونه یو زه څنګه کولی شو په کین ماسټر کې ودرګه مزیدار او خوندوره ویډیو جوړه کړو د ټیک ټاک لپاره. د هر څه نه مخکې زما یوټیوب چینل درته سبسکرایب او ترڅنګ بیل نوټیفیکیشن هم وای چې زما ویډیوګان د هر څه نه مخکې تر تاسو در ورسیږي او یو څه تر زده کړې او د نور دوستانو سره هم شریکوي. راځو ویډیو شو کوو. را بشه کین ماسټر کې به یو ځان ته پریم انتخاب کړئ نه پښپړه رو بشه دا بکگراند به کلیک کنید که بکگراند که دو تا فوتو یعنی سپین کلر فوتو سپین کلر رو انتخاب کنید دبل کلیک دستی دلته 15 دیرش تا برادم جواز است بروش دلته بل یو فوتو دا دغه به توس د یو یادونه کوم چې دغه ټول مواد به تاسو د بلاګر څخه ډاونلوډ کوئ مته میسیج ما کوئ په شخصي کې او دغه تاسو دغه مواد ټول چې دی بلاګر کې بولته په اسانۍ سره پیدا کولای په د ویډیو ډیسکرپشن کې به لینک پریتی بلاګر په لینک باندې کلیک کوئ سم دستی به تاسو بلاګر ته درومئ نو به شدلته دغه یو تاسو یو فوټو ده دا فوټو زه ته خایم چې دا به چک کوي تاسو ته نه کوئ دغه فوټو دا فوټو به داسې ګاډ کوي داسې انچ کار کو داسې دی لکس تر کې تاسو دا فوټو له خایستول شي رو به شل تعلم ده بروش دلته به بلند کې چک کې دا به ملټی کلیک د ملټی پلای به انتخاب کړئ سپروش دغه باندې چې دا بلګ داسې دغه اساس د سمسه اوس پروش دلته دا فوټو بلګ داسې چې دلته یو بل ټمپلیټ تا ټمپلیټ په چک کې ا ټمپلیټ په هم تر ډاونلوډ کړئ ا ټمپلیټ چې ټمپلیټ دې ته ټمپلیټ دا ټمپلیټ داسې لګ دا داسې چې کنه دلته دقیق نه دغه ډاونلوډ ته بچو کې دا اډجستمنت دې په اډجستمنت به کلیک وکړئ دا پیزه دا نو دا تصویر دغه له بل شین شای دا بل سیر کړئ نو دا څه شو دا جوړ شو دا به هم داسې نو دا به چکه دغه به هم دغه ساعته چکه ورسره اوس پر راشه دلته یو بل ټابلیټ ته یو اس په فوټو ته انتخاب کوئ کوم فوټو چې تاسو غواړئ تاسو سلیکټ کوئ ته انتخاب یې کړئ مو دلته یو فوټو ډاونلوډ کړی ده هغه فوټو به هم ته ورچو دغه فوټو داسې کاټ کې دا به جو کې نو دلته به داسې لږ د فوټو چکه هغه څو به شي کې ځلون دی بلندینګ اپشن کې چې سکرین انتخاب کړئ یعنی دا فوټو چې شو خاصالته ولدا شو دغه به فوټو دا فوټو به داسې دلاس کې او بده ته یو بل فوټو هم ترخله زه یو بل فوټو ته انتخابوم هغه فوټو به تاسو هم ترخله دلته ته یو فوټو دا فوټو هم ته انتخاب کوئ اوس دا فوټو داسې لګ دا داسې کوته اوس په دارو شکل بلندینګ اپشن چې وینئ دا بلندینګ کې به سکرین ته انتخاب دی دا سکرین چې ته انتخاب کړه دا به سلیکټ کوئ اوس پروش دا فوټو چې دا لګ داسې دا عکس کې خلای لګ جوړ کړئ اوس دا داسې لګ دغه فوټو به هم دغه ساعت او شدم چې ورسوله اوس پروش دلته یو بل دغه فوټو نه چې کلیک وکړئ دلته بروش دغه مانځ هغه چې وینئ دا په دا ول باندې کلیک وکړئ دلته به چې دلته یو هغه دی دغه به پلانټینګ دی به چې سلیکټ کړئ دغه ډبل کې به هم دغه څه وکړئ دا پلانټینګ دا هم ته سلیکټ کړئ اوس پروش یو بل ټابلیټ دا ټابلیټ به هم تر ډاونلوډ کړئ تر خپلای دغه به دا تر اوس دغه ټابلیټ چې دا داسې دا کرپټ نشان جوړ د کرپټ نشان په ذریعہ سره داسې لګ وړي کوي اوس به دا سلیکټ کړئ ان سلیکټ کو اوس دغه هم د بیا کلیک دا څه ګوته په ذریعہ سره لګ داسې پلانو اوس به دا کې لاندې وروه دا به تاسو سلیکټ کړئ دا چې سلیکټ کوم
نو ملګرو اعتماد کوم چې دا به داسې لږ دا به هم دغه کوي. نو اوس پر وشو دلته بل ټمپلیټ ته په شو دوستانو دغه لیر نه به کلیک وکړئ. دلته ټمپلیټ د ټمپلیټ په هم ته پورته کوو. دا ټمپلیټ دلته داسې د ګوته داسې وانځئ. دلته د پلیز دلته کومه کې به ووایئ دا کومه کې به فعال کړئ. دلته دا نشه به ووایئ دلته به دا کومه دا جوړ شو. دا یو ټمپلیټ خو برابر شو. اوس یو بل ټمپلیټ هم ورته رااخلو. دا یو ټمپلیټ دا ټمپلیټ به هم ورته راپورته کوم. کار نه بیا زه لږ بیا کوشش وکړم. نو دا ټمپلیټ نه بیا کلیک وکړو. دوستانو موږ په والا کې یو ټمپلیټ دا کار نه کوي. همدارنګه دغه ټمپلیټ په زه تاسو ته اگر کوم هغه همدې رقم داسې وشوی نو موږ به یوټیوب کې دلته بروشه هغه ټمپلیټ نه هم دا رقم د کار وکړي. اسی بستر کې فل سکرین به کوي به بلند اپشن کې به چک کړئ سکرین انتخاب کړئ. نو تاسو ټمپلیټ شو بشپړ جوړ شو. نو اوس خپل وګورئ ویډیو چې مخکې ساده شو او جوړه شو. هیله لرم ملګرو او دوستانو چې ویډیو مو خوښ شي او یو څه ترې زده کړئ. او دوستانو څخه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب او ترڅنګ یې بیل نوټیفیکیشن وایي ویډیو د هر څه نه